پښتو ویلی شي اما لیکلی نه شي او یا لیکلی شي وخت نه لري چې کیبورډ کې ټایپینګ وکړي یا جملې نه شي جوړولی نو دا ډېره مشکله ده. پښتو ډېره مشکله ژبه ده. نن مې دې لارې حل درته راوړی چې تاسو څنګه کولی شي پښتو په ډېره اسانه ولیکئ او هر سړی یې کولی شي ولیکي. څوک سواد یعنې خط نه پوهېږي بې سواده هغه سړی هم کولی شي پښتو لیکنه ولیکي. هغه څنګه هغه زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. ګورئ پخوا به داسې و چې هره ژبه باندې به تاسو خبرې کولې هغه به ټایپ کېدلې او په پښتو نه کېدلې. اوس ګوګل یو کیبورډ چې هغه ګوګل سپورټ کوي او ډېر یو زبردست زه ډېر وخت استفاده کوم. دا کیبورډ چې دی اوس کولی شي پښتو پرې ولیکي که چاته کمنټ کوي که چاته وروره ګوله مسیج لیکي او که خپله غواړي یو خط ولیکي یو شی ولیکي نو ډېر ښه ټایپینګ کوي. تاسو کولی شي خبرې وکړئ په ارامه او تاسو ته ټایپینګ کوي. خو یو خبره ده چې دا کیبورډ ځکه په دنیا کې نمبر 1 کیبورډ دی چې دې نه ټوله دنیا استفاده کوي او دا د ګوګل لخوا نه سپورټ کېږي. او بل دا کولی شي تاسو ته ټرانسلیټ وکړي په هره ژبه کې. تاسو کولی شي ډېره زر ژبه چینج کړئ او د هرې ژبې تاسو کولی شي جملې جوړې کړئ. مثلا که تاسو ته یو چاته سلام لیکي هلته اتومات درته راځي سلام څنګه او که ته غواړئ ته مثلا چاته های ولیکي مثلا په انګلیش باندې تاسو ته هلته اتومات جمله جوړېږي. ډېر یو کومک در سره کوي. تاسو هیله کوم تاسو نه دا کیبورډ ډاونلوډ کړئ. که کوم دوستان هم نه لري هغوی ته یې ولېږئ چې دا ډاونلوډ کړي ځکه چې پښتو ژبه اوس دا دې کې ډېر ښه جوړه شوې ده. جملې جوړوي هر څه ته جوړوي. که دا تاسو استفاده کوئ نو ګوګل بیا نور هم کولی شي په دې باندې فوکس ګوګل هغه ژبې ډېر سپورټ کوي چې کومې استفاده کېږي ډېر. نو هیله زه تاسو نه کوم دا کیبورډ استفاده کوئ. دا ډېر زبردست کیبورډ دی. تاسو لږ اول لږ شاید ورسره نابلد دی اما دومره زبردست کیبورډ ده که دا هم استفاده کړئ تاسو په دنیا کې بل هېڅ کیبورډ بیا استفاده نه کوئ. نو هیله زما سره تر دې ویډیو کې تر اخره اوسېږئ. زه درته ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او دا کوم کیبورډ دی او دې په دنیا کې نمبر 1 دا زه تاسو ته ثبوت وایم. ښه دوستانو دې ته وایي جیبورډ. زه اوس اول دا غواړم چې تاسو ته وښیم په پلی سټور کې ګوګل پلی سټور کې راځي دغسې به ولیکئ جیبورډ د ګوګل کیبورډ. دې باندې چې کلیک وکړو دلته کته چې راشئ دوستانو تاسو چې وګورئ دغه رقم عکس راځي درته او چې کته راشئ دلته تاسو ته ښایي 15 بیلیونو کسانو پلی سټورونه یې وینئ کمنټونه یې کولی شئ ویې ګورئ. نو په دنیا کې نمبر 1 کیبورډ ته چې دومره یو نه ده ډاون شوی دا دی د ګوګل له طرفه. ها اوس راځو کیبورډ ته چې دا کیبورډ دی کله چې دې باندې داسې کلیک وکړئ دا څو شیزونه دي چې تاسو باید دې نه ژبې انتخاب کړئ چې څو ژبې دې ما انتخاب کړي. تاسو کولی شئ دې لاندې کلیک وکړئ کیبورډ دې باندې کولی شئ ژبې پکې انتخاب کړئ سیټینګ یې کوئ او دې بره جنه دې جنه کولی شئ مثلا ژبې ټولې انتخاب کړئ چې کومې تاسو ته هلته په لیست کې راشي. دویم دا کوم سیټینګ چې وړوکی ما کړی دا باید تاسو داسې وکړئ زه داسې درته لږ ښیم چې دا ما غوندې کیبورډ چې زه ښیم داسې تاسو ته راشي. بیا دې جنه کولی شئ تاسو کلر چینج کړئ د کیبورډ کلر چینج کړئ یا مثلا یو عکس راولئ د صفحې نه یو عکس راولئ عکس اپلوډ کړئ عکس هم کولی شئ کیبورډ باندې کېږدئ دا هم ډېر زبردست کار دی. څلورم چې دی ټیکسټ دی ټیکسټ مثلا دغه څه باندې جوړ کړئ تاسو ته سبي هر څه دا ټول ښیي چې زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم. او پنځم چې دی دا سیټینګ به وکړئ دا د میکروفون هغه به وکړئ چې دا ډېر مهم دی دا دی او دا ایموجي ده ایموجي چې دی دا بیا زه درته ښیم دا به وکړئ. دا ټول سیټینګونه به اوله تاسو وکړئ تر دې اخره پورې چې ما تاسو ته سره کم کړي دي. ښه دا خو شولو دوستانو اوس زه تاسو ته ځم کیبورډ ښیم. ښه زه ځم مثال په طور وټساپ ته صحیح ده. دلته وټساپ ته راسئ دلته تاسو ته ګورئ اوله میکروفون درکوي چې په میکروفون باندې کلیک وکړئ خبرې کوي تاسو ته ټایپ کوي صحیح ده. او دې چې چې دی کیبورډ چینجېږي مثلا رنګ یې چینج تر تاسو ته وښوده که رنګ یې غواړم مثلا شین رنګ ته هم دا رقم ګوره شین رنګ کېږي که تور غواړي تور کېږي تور رنګ کېږي که غواړي یو عکس پکې کېږدي مثلا دا رقم یو عکس پکې ښول کېږي کولی شي ویې هم خورئ چې کوم ځای پکې کېږدي عکس کوم ځای پکې راولي نه. ښه یو خو دا کار ښه دی. دویم چې دی دوستانو دلته تاسو غواړئ ټیکسټ دی مثلا دلته وګورئ ما یو سکرین شاټ هغسې دلته اچولی زه یو بل اخلم مثال په طور یو وړوکی سکرین شاټ اخلم نه صبر زه بل چېرته لاړم. ښه ما یو سکرین شاټ واخیستې دلته اول راځي دې چې ګوره سکرین شاټ راځي کلیک په وکړئ ډایرکټ سکرین شاټ کولی شي شاته سینډ کړم دا رقم او که چېرته دلته بیا کیبورډ باندې کلیک وکړئ بیا دې چې ته لاړ شئ دلته هغه سکرین شاټ پروت ده نور هم پراته دي او که چېرته یو شی کاپي کړي هم دلته پاتې کېږي. ښه دا جی پی ای چې دی دې کولی شي تاسو ایمیجان انتخاب کړئ مثلا په دې رقم تاسو وینئ ایموجان هر رقم ایموجي چې غواړئ تاسو انتخاب کړئ دې جنه کولی شئ دې جنه چینج کړئ مختلف ایموجیانې دي پکې هر رقم ایموجي تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. ښه اوس راځو ژبې چینج دې جنه راځي کولی شئ دې جنه تاسو ژبې چینج کړئ ټولې ژبې هم دې جنه چینجېږي. ښه دا اوس دی پښتو ډېر زبردسته ښیي لکه دلته تاسو وګورئ مکمل کیبورډ درته ښیي که چېرته کوم ټکي پکې کم راځي بیا دا ژبې به ووایي دلته تاسو ته حساب ښیي مثلا دا رقم په انګلیسي که غواړئ په انګلیسي کې دا به یو ووایي او که په پښتو یا په فارسي کې دا به ووایي. ښه اوس دې کې یو شی ډېر مهم دی دوستانو چې هغه دی دا څلور کنجاله دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته اول راځي شیر جیبورډ که تاسو غواړئ چاته ژبې شیر کړئ تاسو دا شیر وي دا ټولې ژبې چاته شیر کېږي مثلا څوک دوست هم غواړي ژبې کې یا دا کیبورډ را ډاونلوډ کړي. دویم چې دی دوستانو دا سیټینګ دی سیټینګ نه تاسو کولی شئ تر اوسه ما تاسو ته سیټینګ به کولی شئ. ښه دا بل دی دا تاسو ضرورت نشته ضرورت نه غواړي چې دا تاسو وکړئ. ښه او دا دی ون دا کولی شئ کیبورډ تاسو یو خواته او بلې خواته وړوکی سټایلي غوندې کوئ او بېرته که دا تاسو ووایي بېرته ځای ته راځي. ښه
او دا یو چې دی دا کولی شي تاسو کیبورډ غټ وړوکی کوي مثلا څومره چې تاسو غواړئ مثلا ما دومره کړی دی تاسو کولی شئ غټ وړوکی کړئ کیبورډ غټ وړوکی کړئ مثلا زه بیا کلیک پکې وکړم داسې ګوره زه کیبورډ غټومه دا به ووایم ګوره کیبورډ غټ شو دومره غټ هم به درد نه خوري زه چې دی کیبورډ دومره وړوکی استعمالوم دومره صحیح دی ښه دا اوس د کیبورډ او دا یو چې دی دم د کیبورډ بابت کې تاسو کولی شئ کیبورډ چینج کړئ هرې خواته یې اوسئ دلته یې وړئ هلته یې وړئ هلته یې وړئ دا ډېر ښه سیستم دی که بېرته بلته لاړ شئ هماغه ځای به ووایي کیبورډ بېرته ځای ته راځي ښه دا یو چې دی ټرانسلیټ دی دا ډېر زبردست دی دوستانو دلته وګورئ ما پښتو انګلیسي لیکلی دی نه مثال په طور دلته دې نه کولی شي چینج کړي دا رقم پښتو یا انګلیش دا رقم اوس ما پښتو انګلیش لیکلی مثلا زه لیکم سلام چاته یو هغه لیکم تار کیبورډ کې څنګه دلته لاندې بیا ښه والی دا هم دی دوستانو دا وګورئ دا لاندې ما مخکې سیټینګ اول کړی خو دغه باید وکړي چې ونه کړي دا شیزونه تاسو نه راځي ځکه هغه سیټینګ نه باید برابر کړي چې غواړئ دلته وګوره تاسو تیار دلته جملې جوړوئ چې څه رقم جملې تاسو غواړئ هلته یې بره درته په انګلیش لیکي بره دې کې تاسو ته ښکاري په انګلیش دلته کوئ که تاسو غواړئ په انګلیسي یې ولیکئ پښتو ته یې ترجمه کړئ تاسو کولی شئ مثلا په انګلیسي یې ولیکئ او پښتو ته یې ترجمه کړئ هلته وګوره هاي سلام داسې تاسو هاو ار یو ډوینګ ټوډی مثلا ډېر په اسانه طریقه در تاسو ته لیکل کېږي او له ټول نه مهمه دا ده چې په میکرافون باندې کلیک وکړئ میکرافون خبرې وکړئ هم په انګلیسي خو ډېر ښه ټایپ کړئ که تاسو انګلیسي زده په بله ژبه جرمني هره ژبه خو په پښتو باندې هم ښه ټایپ کړئ مخکې نه کوو یو شی زه تاسو ته وایم دوستانو چې ولې د میکرافون کار نه کوي دلته وګورئ تاسو ته لاندې ښیي چې میکرافون چې دی دلته ویډیو سکرین شاټ ثبتومه نو په سره بل موبایل نه و په دې باندې مثلا نشم کولی تاسو ته ټایپینګ وکړم په ویډیو دا به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې تاسو کولی شئ خبرې وکړئ خبرې ته ټایپ کېږي په خپله باندې او دا چې دی بیا دې ځای ته چې راشو ښه دا خو ټرانسلیټ شو دا یو چې دی دا د کیبورډ د جای به جای کولی شولو دا به زه بند کړم بېرته زه بېرته پښتو ته ورغلم دا کیبورډ یو خواته بل هغه بدلوي ښه دا یو شی دا د ایمیجو د مغه ایمیجونه چې تاسو ما خو تاسو کولی شئ دې کې مختلف ایمیج را ډاونلوډ کړئ مثال په طور که دلته تاسو کلیک وکړئ او دې باندې کلیک وکړئ او دلته اضافه ووایئ دلته بیا تاسو کولی شئ نور اضافه را ډاونلوډ کړئ لکه دې کې ډېر رقم ایمیجان کېږي تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو خپل شکل ایمیجان هم جوړولی شئ زه تاسو ته وښیم چې دا ډېر زبردست دی دا ما په یو هغه کې نه دی دا سکینر دی ته سکینر مثلا ما سره یو شی دی یو پاکټ ګولۍ دي زه تاسو ته ښیم ګوره زه غواړم دا ګوګل کې سرچ کړم مثال په طور داسې یا ګورئ داسې بکس ترې والې صحیح ده دې کولی چې تاسو ګوته پرې ونیسئ کاپي هم کړئ چې دغه ځای دغه ځای پورې غواړئ یا دغه رقم یا غواړئ ټول او یا غواړئ چې ټول سلیکټ کړئ ټول سلیکټ کړئ دا ټول وایي دلته وګوره بره اچي چاته یې کولی شي ډایرکټ ولیکئ مثلا یو خط کاپي کوئ یا هر شی کوئ تاسو کولی شئ ډایرکټ داسې چاته ولیکئ دا ډېر زبردست دی ښه دوستانو دې که مکمله ویډیو نه یې تاسو کتلې نو تاسو کولی شئ په یوټیوب کې وګورئ تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دا کیبورډ استفاده کوي دا ستاسو لپاره ډېر زبردست دی که په خط نه پوهېږئ تاسو پښتو صحیح نه وي جملې هم صحیح نه وي او آینده کې داسې وړ ویډیوګانې زموږ خوښ کړئ نه سکولی زموږ چینل فالو کړئ په آینده کې زموږ داسې بهترینې ویډیوګانې در جوړوم